ملګرتیا اصل قرباني ته وایي. کله به پکې ته داسې قرباني ورکوې چې سر به پکې ږدې، او دا د سټیټسو خبرې نه دي. خفه نه شي کېدای شي نن زما دا خبرې ډېرې سپینې یا واضح نن سبا د سټیټسو زمانه ده. په فیسبوک به یې ورکړي، په وټساپ په سټیټس لګولی، یو زارېږه د ملګري نه، او چې ملګری راشي موږ ورته سر تالي کېږدو. دا د سټیټسو خبرې نه، دا په میدان کې پته لګي چې یو سړی څنګه قرباني ورکولی شي. یا څه لیکل دي کړي دي او د هغې سره د غم ساز لګولی دی، یا یو سره سندره لګولې ده او درزه او دروزه او هغې ته ناست دی او داسې یو نقشې جوړه کړې ده چې په دې دنیا کې زما په شان ملګری بل نشتی، صرف د دې ویډیو د لاسه بس دی به دومره اثر کړی دی. نو اصل کې دا په میدان کې پته لګي چې سړی څومره قرباني ورکولی شي او څومره نشي ورکولی. دینداره ملګری دینداره ملګری به ساتي. شریعت دا ښوولې ده د مؤمن چې ملګرتیا کوي د دینداره مؤمن سره کوي، د بېدینه سړي سره به ملګرتیا نه کوي. هغې تفصیل به راشي انشاءالله. ولې؟ ځکه چې دې تا ته د خیر لار په دنیا کې رڼا کوي. که چېرته ته په بېدینۍ کې واقع شي تا ته منع کوي.